لوی غوبل به په کلي کې جوړي، لوی غویمه به جوړي. څه چل دی لکه جنازې نه وروسته دوا شته او نشته. لوی غویمه به جوړی، نیم خلک به یو طرف ته نیم خلک به بل طرف ته. ستا یو خبره کې ما سره اختلاف دی، ته ما ته راشه کنه. بله ورځ ما ته چا ووی وی زمونږ امام دی هغه ستا پلانې خبرې باندې اعتراض کړی دی. دل ټیک ده، هغه نه تپوس وکړه چې زه درشم که ته راځې، بیا ما ته جواب راکړه. جواب یې پرون راوړو چې ما ته راځه او نه زه درځم، زه تا سره خبرې نشم کولی. نو مال زه څه بلا یم چې خلک خورمه؟ وی چې نه نه هغه وایي چې توبه مې ده. بس ما خپل الفاظ واپس واغست. تاسو خیال راغی زما یو خبره کړې ده او هغه غلطه ثابته شوه، زه به په دې منبر باندې خپلې خبرې نه توبه وباسم، خدای نه به معافي وغواړم. ما تاسو ته تېره جمعه کې ویلي و که نه چې یو سړي چې ویل ښه زړی کېږم، قصه درته یاده ده؟ او چواري په ټوکره وغورځوله او دی ورغی د هغه چواري خپه حساب کړه چې خیر دی که زه ګنده شوم خو چې ته زما باندې دې تینده کوالو چې ستا خپه چېرته خوږ شوي نه. ښه سړی خو دې ته وایي، ښه سړی مونږ غوندې ته وایي چې زمونږ نفس د فرعون نه زیات دی، زمونږ نشه د فرعون نه زیاته ده، زمونږ په لاره تله د فرعون نه زیات دي. فرعون یو سړی تیر شوی دی چې د خدای دعوه یې کړې وه، مصر نه د هغه د لاش فوټو راغلی دی. که زندګي وه د بله جمعه کې که ما ته راورسېدو تاسو ته به یې ښیم چې دا هغه فرعون دی چې ځان ته به یې خدای وي او انا ربکم الاعلی به یې وي، لوی خدای ستاسو زه یم. دا هغه فرعون دی. نو عزیزانو هېڅ نشته، که څه دی نو خدای دی. ګوره هېڅ نشته، بنده به څه وي او د هغه نشه به څه وي او د هغه خبرې به څه وي، بنده به څه وي او د هغه علم به څه وي. که علم دی هم د خدای دی، که نشه ده هم د خدای دی، که لویوالی دی هم د خدای دی، که اوچتوالی دی هم د خدای دی. موږ څه شي؟ نو مولانا روم یو ډېر عظیم انسان تیر شوی دی، عظیم، او هغه د پیغمبر معجزات په نظم کې ویلي. اوس د عشق ته ګوره، په مسجد نبوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې قوم ته تقریر کولو نو د قجورې د ونې یو ستن وه، هغې ته به ډډه داسې والې وه او تقریر به یې کول. یو صحابي و هغه خیال وکړو چې دا حضور ډېر ستړی شي په ولاړې باندې، نو هغه دا منبر جوړ کو، منبر یې جوړ کو، مسجد نبوي ته یې راوړو او درخواست یې خدمت اقدس کې وکړو چې جی تاسو په دې منبر کې نه نو خبرې کوئ، بیا په دې ولاړې ستړي کېږي. پیغمبر منبر ته روان شو، چې منبر ته روان شو او په منبر کېناستو، هغه د قجورې ونه چې وه په جړا شوه. چې په جړا شوه د هغې نامه وه استن حنانه. په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې د استن حنانه هغه نښه اوس هم شته. اوس چې هغه استن حنانه دې ځای کې ولاړه وه او پیغمبر به ورته ډډه واله او تقریر به یې کول. چې په جړا شوه نو مولانا روم وایي چې استن حنانه یز هجر رسول، استن حنانه یز هجر رسول،
नाला में जद हम चू अरबाब उकूल अगर उस्तने हन्नाना दास पे जड़ा शवा लका बनी आदम चे संग जाड़ी और दास सलगए वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर हो और तप मंडर आ गए उस अगस्तने जान सर सीने सर लगोला वर्त हुई गुफ्त पैगंबर चिखाही ए सुतून गुफ्त पैगंबर चिखाही ए सुतून गुफ्त जानम असफिराकत गश्त खून जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वर्तवई चौस्तने वले जाड़े और सगवाड़े वले नास्तन वर्तवई चिन्ह सगवाड़मा नम से पकार दी गुफ्त जानम असफिराकत गश्त खून या रसूल अल्लाह स्ता प जुदाई की में दजड़ नवी ने रवाने शोले तरा न जुदा शवे संगा वर्त वही मसनदत मनबूद मज मनताख्ती मसनदत मनबूद मजमन ताख्ती बरसरे मिंबर तो मसनद साख्ती मसनदत मनबूद मजमन ताख्ती बरसरे मिंबर तो मसनद साख्ती या रसूल अल्लाह अवंस्ता तक गाजो मां तब डडवाले वा और तकरीर बद कवलो उस जद पजे प्रे खुमा लाड़े प मिंबर बांध के नास्ते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वर्ता फरमाई चे ओ वने जबदा दुआओ कम च अल्लाह पाक ता प जन्नत के वन की आवना वर्ता सोई अलर्गे वर्ता वही ची या रसूल अल्लाह जमा दे खुदा प जात बांधे कसम हुई ची जन्नतुना में नदी पकार खुस्ता डाना में पकार लरगे दे और द पैगंबर पर जुदाई की दा हालत लरगे दे उस्ता से बदावाई च द लरगी दा आलमो च द पैगंबर पर जुदाई के जड़ल उसका मौलाना साहब तवा है च दा लरगी दा से जड़ दिया थान दाखो किसा न दा करना चाहिए पैगंबर वफात शो अबू बकर साहब का इतला वरागा ची पैगंबर वफात शो और अगर आ गए चरा गए न पे वर्षम लास्तो और पदवाड़ा मख है सब करो और अबू बकर से वही वा मोहम्मदा व हबीबा व खलीला दादा अबू बकर अल्फाज व मोहम्मदा व हबीबा व खलीला इन्नल्लाह ला यज्तमिउ अलैका मौततान अल्लाह बदव मरगुना पता बांधे न जमा कईयो मरगो चरालो तपे वफात शुए हजरत उमर का च बार पता लगेगा कि हुजूर वफात तू रह रही और वे जमात खुदा बांधे कसम हुई कच्चा वाले च मोहम्मद रसूलुल्लाह वफात शो पदी तुरबत सरुन कलम कमा और पकुसा के लेवनो होंदी गर्दी और तुरब कोला उलास की नहीं वले दाखो किसा न दा काम
ابو بکر ته خبر ورغی چې راشه ته پر رسول الله پروت او دواړه مخه باندې سپه لګیا ہے. حضرت عمر تور راويسته دا اوس به قتل عام جوړ شي په منډه راووتو. حضرت عمر د لاسونی وو منبر ته وختو عمر لاندې کېنولو او څو ورته وای چې عمر واورا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وما محمد الا رسول نو جناب محمد رسول الله مگر یو رسول ہو. راغے خدمت تمام کو اس وفات شو. خبردار عمر چې نور غږونه کی بس صحابه ټول ساړه کړه کینی خدای خبر چې سال به جوړې دي. دا د صحابه او عالم عزیزانو عرض میں داو چې مولانا روم ټول کتاب په عشق محمدی کې لیکل ہے. یو بزرگ وفات کېده چې وفات شو نو قبر کې ته ملائکو تپوسو کو نو دی ورته وای چې مرقد کے فرشتوں چپ چاپ چلے جاؤ مرقد کے فرشتوں چپ چاپ چلے جاؤ چھیڑو گے اگر مجھ سے کہہ دوں گا محمد سے چھیڑو گے اگر مجھ سے او د قبر ملائکو غلی روان شي او زیمان تپوسونه مکوئ چھیڑو گے اگر مجھ سے کہہ دوں گا محمد سے کزم ډیرو چڑھل منو شکایت بم جناب محمد الرسول اللہ تو کما اس شان نبوی اغا سو قرآن ویلی دی قرآن ویلی چې من یطع الرسول فقد اطاع الله. د دې رسول اطاعت چې ده دا د خدای اطاعت ده. د دې رسول اطاعت د تا ګورئ د هر ادا چې دا د خدای رضا ده. بل ځکه قرآن څه وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. اے پیغمبر دې قوم ته دی وایا چې کتا سو خدای سره محبت کول غواړئ نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ. د پیغمبر تابعداري چې دا د خدای تابعداري ده. د پیغمبر د هر ادا اطاعت چې ده دا د خدای اطاعت. ځکه چې الله پاک پیغمبر راستوله د ټولو مرضیاتو مطابق. نو دا مولانا روم د تصوف ډېر لوی امام. عزیزانو په دې رنګ یو خبره واورئ چې بی بندگی نه سړی کمال ته نه رسي. مولانا روم وایي چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. اس دے شعر تا گورا زندگی آمد برائے بندگی زندگی خوراغلی دیتا دا چی تبا پکی دا خدای بندگی کے تبا دا بندہ بندہ نہیں تبا دا خدای بندہ ہے.
نن مونږه د بنده بندگان یو کني وای نن مونږه څه یو د بنده بندگان اور یو سړی چې ګوره د بنده بنده دی د خدای بنده نه دی. یو کلی کې مې شپه سهار د مانځه ټیم هلکه ناوخته شو امام आवाज وکړ ملک صاحب لا نه دی راغلی. کوم ملک؟ وی د دې کلي ملک چې راشي نو هله جمع ودرېږي. یاره یو بل قسم غصه رالکه بس رالمه په مصله ودرېدم مال تکبیر کوئ امام به صبر کوه ماله کار مه ګوره بس په دې سټ کې مې ووالو داسې مال ته د بنده بنده او زه د خدای بنده یم. بس امونځ ما وکړو چې ملک صاحب راښکاره شو وی ښه نن مېلمه مونځ مخکې ورکړو به ککړتې کړی وی برابرولو مې. نن مونږ د بنده بندگان یو د خدای بندگان نه یو. مونږ به اله بنی آدم شو چې د خدای بندگان شو. تاسو ووایئ ټول د پېښور خلک یې د دې کلو خلک یې پرون د جشن پاکستان ورځ وه څه شی وه والی دا مبارک نوم که نه پاکستان معنا دا ده چې د هر شي نه پاکي د حیا نه پاکي د غیرت نه پاکي د شرم نه پاکي ورشي د سرکای تانې پولیس ته قرآن یوسئ او صورت برات ورته راوباسئ چې بیګا په شامي روډ باندې آرمي سټیډیم کې بیګا څه شوي دي د خټکو نه ورته ملیشې والا راغوښتي وو چې دی دا ډولکی ډېر ښه غږوي او بنګړه ښه اچوي. نو پرون ټول ملک په ګډېدو و که نه ټول ملک الله پاک دې کورونه د رشکو والا د میردین جومات کې دا رشکو والا د پالشنې زامن چې دي ته دوی ته وګوره دوی هم د رشکو نه ډولۍ جوړې کړې وي او جلوس یې جوړ کړی او مخکې ډولکي مارو او دا ډولکي مخې ته په خدای قسم یو دومره ګیرې والا و ګډېدو ګیرې والا یو سړي ته مې آواز وکړو دکان مخې ته مال دا ګیرې والا به لږ ما ته رانه ولې ولې مال دا ګیره ته وباسم چې زنطلاکه ته ګیره هم پرېښې ده او ګډېږي د ډولکي مخې ته. دا هغه قوم دی دا هغه خلق دی. اوی په ایمان ما پرون په قصهخانې جلسه کې ویلي دي چې په کم کور کې مړی شوی په هغې کې څوک خوشحالي کوي کم کور کې چې مړی شوی په هغې کې څوک خوشحالي کوي. په پاکستان کې هره ورځ لاس شل دېر څلوېښت کسه مړه کېږي که نه مړه کېږي. په پنجاب کې په کراچۍ کې په پېښور کې په څلوېښتمه او پنځوسمه مرګونه کېږي. نو دې ملک کې جشن مناول پکارو که ماتم مناول پکارو غم مناول که دا پاکستان مونږ خپل کور ګڼلی نو مونږ به پردی مړی خپل مړی ګڼلی او مونږ به پرون ګډ شوي نه وی مونږ به ګډېدی نه مونږ به چراغان نه کولی. دا واړه هلکان حرامیان وګوره رستو لویه جنډه په دې سنبی باندې ټومبلي او صاحب اړپاړه پاړه 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 چا صاحب ډولۍ غوندې په سایکل جوړه کړي دې د ګشتۍ زوی ته وګوره دا د سړي زامن دي داسې بني ادم دي. اوړه ګران شي چې تاسو ملیان څه نه وایي الله پاک دې په 1000 روپۍ چټاکۍ کې اوړه د نواز شریف په حکومت کې الله هغه قحط در باندې راوله چې په سړکونو مردار د لوږې پراته ښځې پرتې بچي پراته تاسو پراته دا هغه ملا دی خدای کور روان کړي چې دې نه پس بل دې قوم ته دعاګانې کوي. دا د دعا قوم دی. بیګا به څومره وي سیارونه چلیدلي څومره ډلې به ګډې شوې ډلې د کم ځای نه راغوښتې وې په اسلام آباد کې کم حشر شوی دی. پرون د نواز شریف په مجلس کې 2 کسه مړه دي د هغه په جلسه او جلوس کې 2 مړه دي. که دا مړي مونږ خپل مړي ګڼلی مونږ به جشنونه کولی مونږ به خوشحالۍ کولی مونږ به ګډېدی. دا بني ادم دي.
دغسې یو ټیپر دی الله په 100 روپۍ خدایم په ټیپر پسې ړانده کا چا د خرو خوراک دی سم کار دی دینا پس په ماته به څوک وایي په پاکستان کې چې جی دا عمره نه دا پلانې ته سم کار دی چړې را سره په دې خېټه ور منډم او پار سړک د مړو ډوړي پراته ما چې پرون تعلقاتو مالسکالی جشن خو بداسي چې خلک به خپي چلکه دا مړی وګوره په جمعتونو کې ګولۍ چلیږي او مړی پکې کیږي امامان پکې لګي مقتدیان پکې لګي بی ګناه خلق لګیا دي قتلېږي قتل عام جوړ دی او په دې ملک پرون تاسو ګډېدئ که دا ملک ما خپل ملک ګڼلې دا ملک ما خپل وطن ګڼلې نو ما به ستا مړی خپل مړی ګڼلې که نه او زه به ګډېدی نه خو دا د راډ پیداوار دی او دا د بلو پرنٹ پیداوار دی د بلو پرنٹ پیژنئ هلته بلو پرنٹ چلیږي او هلته ستا نطفه یو ځای کېږي د مور په رحم کې او ته د هغې نه د سور بچیه پیدا کېږي تا نه به څه د سړیتوب تمزه کومه نو عزیزانو ته اوس مولانا روم ته ګوره او مونږ ته ګوره شمس تبریز ته ګوره او مونږ ته ګوره وایي ابۍ مې لیونی شوه په تورجمي باټینګڼ غواړي د مولانا روم قصو ته ګوره او صاحب په بالا ماڼۍ کې په حافظانو په جومات کې د بجلیګر مولا بیانولو ته ګوره دغه خلکو ته تاسو خیال راغی مونږ ته مخامخ یو کرخو والا دی دلته خرڅوي په دې کوڅه کې کرخې خرڅوي دلته بار ناست دي ټوله ورځ ناستي په ټوکرۍ کې کرخې لري امې بله ورځ که ته ماشومې لګیا دی شنه جنډه ورسره ده په کور کې په دیوال کې ټونګي لګیا دی مونږ ته مخامخ دلته دا خلق دی یا دا بنی آدم دی یا دا سقام دی زه به څه چل کوم په دکان به جنډې لګوم او په کور به جنډه لګوم پړه 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 پښنه جنډه ده صاحب نن د 50 کالو شو چې پاکستان آزاد شو د پاکستان آزاد کړی چا دی دا چا آزاد کړی دی چا ښځه آزاد کړی پاکستان آزاد دی آزاد خو هندوستان دی آزاد خو چین دی ته ورشه ایټم بم یې جوړې کړي دي امریکا ته یېرېږي ته آزاد دی